د دنیا ژوند سلم کړي مختصر دی زړه مازی ګرځي نیک مال انسان ډیر بس باختور دی بیلتا نس ژوندون څه زندګی ده عباس خاریدا ای زما د سترګو تور ژوند مالنګي ده پزړه مې ډېر ګل ګران زلرما تا یاد وما ستا پکلی تیری دا ډېر ژاړې دما غریبۍ خو ځوانان لکلي ورکړه سې ورکړه د دنیا خاورو مړ کړل بینا تانا نا تیرے کے تجول تونا ورک میں سکونا ورک جانا نشاڑوی مستا بیل تونا مر میرا حد مر سکون دے مر میرو ختم دے بغیر مورا زندگی زندگی چودن دے لار د خوښ زړګي دوا د پلار جنت وای دګلا همت لار خو مینا د والله لار محبت دوړه ستوري د اسمان د مور او پلار بیلا دوینا زندگی ژوندون بیمار موری موری تو جنت یت کبایے وای تجوان خولایے زخمی زړونو ته طبیب او هم دوايي مور او پلار چې کور کې نوې کور ړنګوي بادرنګ وي زندگی می خفا لکه مالګوي ځوان عمر لکه باد سی تیریږي نہیں ساريږي پجوندون د دنیا سکنا ماړيږي مسافر سجندون دزل چوتون دے ورکی سکون دے واڑا عمر بہر غم جان بیلتون دے زوان عمر لکا باد سی تیریږي وای نہیں ساريږي د بیلتون غشي مې پسړه
داسې لګېږي و هغه د ماشومتوب ښکلي وختونه نه وو غمونه صداقت و پرشتیا نه وو دردونه کله کور ورته یادېږي مازدیګر کې وای پاس سپین سهار کې سړی ډوبي تصور د سمندر کې په پردیس کې اے نظیرا خفا ماشه د ملک بادشاه شه په ژوندون دې وي خوشاله تنها ماشه زان سیمرمان زان سرا پجان شو درمن خوگمن شو بلکہ اسمت نولاٹی زگیلا من شو عبدالله همدرد تل دیوی خوشاله پسړګي حالا خدای پراد کا ارمان رب زول جلالا نبی رحمان کلم کی تنور شغاله وای وای پیغام لاړاله جوړشنا باندې بیگا د خاورو ساله مخلص ځان تشنور کې نه قرار مکړه اسرار کلی مکړه دا نصیب کړای دا وار کله کور ورته یادېږي مازدیګر دی د دې ښکلي داستان لپاره فرمایش کړی ده د دوحه قطر نه محمد نذیر مسافر ناصب ارمانی عبدالله همدرد او وړوکی مشوم ابوبکر او حذیفه او فوزونه وړاندې شوي جناب اجاز الحق معصومیت او رسول ملګری محمد زاهد ترابی او شاعر محترم زموږ د سترګو تور نبی رحمان مخلص او ریکارډینګ المعصومیت اسلامي استودیو دعا و بازار ملی پول السلام مکړه دا نصیب کړای دا وار